الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. قدرمندو محترمو یورور پښتنه کړی ده چې ډیر احتلام راته پیښیږي او دا چې په احتلام کې د خوب په حالت کې چې شیطان بازی را سره کیږي اکثر وخت داسې کسان په خوب کې راسي چې زه یې نومونه نسم اخیستلی بیا چې کله له خوبه راپاسم ډیر زیات ورباندې غمجن یم او ورباندې خفه یم هغه لکه حیا دې وي مور یا خور یا نور خپلوان دغه کسان په خوب کې راته راسي او بیا شیطان بازی را سره وسي غسل را باندې واوړي د دې وجه څه ده او علاج یې سری. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې په خوب کې دغه کسان راتلل هغه لکه مور یا خور یا هم نور خپلوان دا داسې نه ده چې د بعضې اعمالو د بعضې غلطو کارونو په وجه به دوی په خوب کې راځي بلکه دغه احتلام پیښېدل او په خوب کې دغه اشخاص راتلل دا داسې طبیعي شی دی د انسان په اختیار کې نه دی او انسان د دې څخه عاجزه دی چې پر دې باندې قوت پیدا کړي چې دا کسان ماته په خوب کې رانیسي. نو کله چې دا بې اختیاره او طبیعي شی سو او د ده واک کې دا نه و نو په دغې اشخاصو باندې چې په خوب کې ورته راځي دی نه نیول کېږي پر ده باندې کومه ګناه نشته. همدا شان په سنن ترمذی شریف کې حدیث راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان دي چې د هغو څخه قلم پورته دی یعنی هغه که کوم عمل وکړي په دغه عمل باندې دوی نه نیول کېږي. هغه درې اعمال هغه درې کسان چې د هغو څخه د قلم لیکل پورته دي رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. یو په هغه درې کسانو کې هغه څوک دی چې د ده دغه عمل نه لیکل کېږي او دوی ورباندې نه نیول کېږي هغه دغه ویده کس دی دغه خوب کوونکی کس دی تر هغه اندازې تر هغه وخته چې دی له خوبه راپورته شي. په خوب کې چې هره معامله دی وکړي یا د ده سره وسي هغه نه لیکل کېږي او نه ورباندې نیول کېږي. وعن الصبي حتى يشب او همدا شان ماشوم نابالغه کوچنی چې کومه ګناه وکړي غلط کار وکړي هغه باندې ګناه نشته نیول کېږي ورباندې نه تر څو دی ځوان شي. وعن المعتوه حتى يعقل او همدا شان معتوه لیونی ناپوه کس د یو ګناه باندې په غلط کار باندې نه نیول کېږي چې د ناپوهي په حالت کې وکړي تر هغه وخته چې دی عاقل سي هوښیار سي. نو هغه کسان چې کم په خوب کې درته راځي په هغې باندې ته نیول کېږي نه نو چې ورباندې و نه نیول سي دا د شیطان یو کار دی یو عمل دی چې مسلمان ورباندې پریشانه کوي نو ته ورباندې پریشانه کېږه ما د شیطان سره خپله مقابله وکوه چې هر څوک ته په خوب کې راته راولې یا چې ته د هر چا په شکل کې راته راسې زه ورباندې خفه کېږم نه ځکه زه په دې باندې ګناهکاره نه یم زه په دې باندې نیول کېږم نه. د دې سبب او وجه هغه هم کتابونو لیکلي دي. اوله وجه دا ده چې احتلام زیات پیش کېږي
چې د غلطو فلمونو په کتلو سره چې کله د ماښام د خوا د ورځې د خوا فاحش فلمونه، لوڅ سریالونه، لوڅ تصویران دا وګوري، هغه په ذهن کې وي، د هغې سره سوچ وي، نو په خوب کې احتلام ورته پېښ شي، شیطان بازي ورسره وشي. همداشان وښځو ته په بازارونو کې یا نورو ځایونو کې کتل، هغه په ذهن کې وي، نو چې کله ویده شي شیطان بازي ورسره وشي. او همداشان شهواني سوچونه، غلط فکرونه، فاحش سوچونه کول، دا د خوب په حالت کې پر انسان باندې احتلام اړوي. نو مسلمان باید د غلطو شیطانی فلمونو څخه، د سریالونو څخه، د فاحش تصویرانو څخه چې حکم یې د حرامو دی، د هغې څخه پرهیز وکړي، هغه ونه ګوري. او همداشان د غلطو فاحشو سوچونو و خیالاتو څخه باید پرهیز وکړي. دغه شان و نامحرمو ښځو ته د کتلو باید دی پرهیز وکړي. دغه شان د ښځو سره د خبرو کولو، که په ټلیفون کې وي که په نورو ځایونو کې وي، د هغې څخه باید ځان وساتي، خبرې ورسره ونه کړي. نو دغه یو څو شان چې عملي کړي، نو ده ته به په خوب کې بیا احتلام ډېر نه پېښېږي. او د دغو ترڅنګ د خوب په وخت کې اذکار ویل، لکه د بیدو کېدلو په وخت کې د قرآن عظیم الشان اخري 3 سورتونه، لکه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس، دا سورتونه ویل. او بیا ورپسې آیت الکرسی هغه پوره ویل. دا بیا پر لاسونو چف کول، لاسونه پر خپل ټول بدن باندې تیرول. او بیا د خوب د وخت دغه دعا ویل چې اللهم باسمک اموت و احیا. دا د خوب د وخت دعا ده. د هغې وروسته پر راسته طرف باندې د سنت طریقې سره موافق ویده کېدل، خوب کول. دغه اعمال چې عملي کوي، دا کارونه چې وکړي، نو شیطان بازي به درته نه پېښېږي. او کله کله یو انسان دغه ټول اعمال کوي، خو به هم شیطان بازي ورسره وسي، احتلام ورته پېښ سي، نو هغه بیا د مرضي په وجه وي. مرضي دا ده چې کله یو څوک په معده کې ګرمایي لري، یا دا چې د ورځې ډېر ګرم خواړه خوړلي وي چې هغه ذاتي ګرمایي لري، یا دا چې د اعصابو څه کمزوري، څه تکلیف ورسره وي، یا دا چې د کلمو کم قبضیت ورسره وي. د دې 3 مرضیو په وجه باندې هم احتلام پېښېږي. د دې دپاره باید تاسې بیا و یو پوه ډاکټر ته مراجعه وکړئ او خپل علاج وکوئ. خو بیا هم د همیشه دپاره د ډېرو ګرمو خوړو څخه چې هغه ذاتي ګرمایي لري، او داسې ډېرې مسالې چې ماشینانو کې جوړې شوي وي، کله کله دیګونو تولیږي، هغسې خواړه چې ډېره مساله ورلوېدلې وي، د هغو خوړلو څخه ځان ساتل، او له هر داسې ګرم شي څخه ځان ساتله چې ذاتي ډېره ګرمایي پکښې وي، نو هغه خوراکه باید ونه سي. دغه یو څو کارونه عملي کړي، انشاءالله الله رب العزت به مو د شیطان بازۍ احتلام څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.